پیغمبر اصلاۃ والسلام زمانہ کی د کسرا یو بادشاہ کافر هغه یو ځوان قاتلان ولې پیغمبر اصلاۃ والسلام هغه وخت کې د زمانہ کې سفیران او قاتلان یو ملک دی بل ملک پیغمبر اصلاۃ والسلام خپل ژوند کې د دې نمخ دا څه کسان نو دي چې هغه ګری یا خرول یا وړي هغه قاتلان چراله پیغمبر اصلاۃ والسلام نو پیغمبر اصلاۃ والسلام چې ولید نو د دیو دا ولې چې ولید نو مخه ته واړ او پیغمبر اصلاۃ والسلام متوي من قال لكما هكذا اے خلقو اے سفیرانو مسلمانان نه کافران کافر بادشاہ راځي تاسو چا حکم کړي په دې باندې دا تاسو ته چا ویلي دي چې تاسو د خپل شکل او صورت داسې اختیار کړئ من قال لكما هكذا تاسو ته دا چا ویلي دي چې تاسو داسې کار وکړئ او ویل چې موږ ته زمون رب کسرا بادشاہ راځي زمون رب کسرا بادشاہ موږ ته دا ویلي چې تاسو داسې چلو کوي تاسو داسې صورت اختیار کړئ پیغمبر اصلاۃ والسلام هغه دعاونه دوه فرمایي ما ته زما رب دا حکم کړی دی چې زګیرا غټه کما او پر ګیره مبارک تیرا چې ګوتې ولګولې چې ما ته الله رب العزت د دې حکم کړی دی چې زدا خپل ګیره غټه کما او بریت واړه کما او بیا پیغمبر اصلاۃ والسلام هغه دواړو ته وی او چرته کې د قاصد قتل جائز وي چرتا گنجائش پکې وي لقتلتكما تاسو دواړه به ما وایي تومره سخت نکیری وکړو حالانکه علما وی یو سړی کافری روزه به وته اسلام کې کافر ته بنوي چې مونږ وکاو د څه چې اول به وته کلمه وي دویم چې کله یو ملمر راشي نو پیغمبر اصلاۃ والسلام وی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفا بالمکو کافرکو مسلمانی چراشی پکار دادا چې څوک په الله او د آخرت ورځ باندې ایمان لري نو پکار دادا چې داغه د عزت کوي داغه سره نه خبرو کې ململ دا ټول ملمانو کافرانو فاسدانو بیا پیغمبر اصلاۃ والسلام دیو ته وې د توحید خبره ورکړه ایمان خبره او تمنکلا د دیو دا صورت چې هغه ولید دومره سخت پښو چې د توحید نمخ کې وتوي یو خې ته مخ واړاو هغه آداب ضیافت او د ملمه چې کوم هغه متفرق تاسو ته زما مخ کېږي او بیا وته د دې خبرې کوي چې تاسو ته دا چا ویلي چې تاسو د خپل ځان او د شکل او صورت سره دا اختیار دا رنګي عزتمندو دا ګیرا دا ورکوټه کول د خپل مقدار نه یو مبیلا او یا خرول دا ګناي کبیره ده دا دواړه ګناي کبیره ده او دا یو داسې ګناه ده چې دا ډیرو ګناهونو باندې مشتمل ده یو ګناه ده خدا د ډیرو ګناهونو نه مشتمل ده یو خدا ده یو سړی دې ګناه کې مبتلا وي دا د الله د بشمار آیاتونو مخالفت کوي الله رب العزت قرآن کې ډیرو آیاتونو کې وایي چې د پیغمبر اصلاۃ والسلام تابعداري وکړي من اطاع رسول فقد اطاع الله چا چې پیغمبر اصلاۃ والسلام تابعداري وکړه د الله تابعداري ایک مسلمانانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله د احکامات او پیغمبر اصلاۃ والسلام د طریقو تابعداري وکړي نو یو خدا کس د الله د ډیرو آیاتونو مخالفت دین دا چې پیغمبر اصلاۃ والسلام
د ډیرو احادیث مبارکه او د مخالفت دي پیغمبر صلوات والسلام ډیرو حدیثونو کې دا یو ومن داغي ولصل لاغینا چې پیغمبر صلوات والسلام فرمایي خالق المشرکین اوجر اللها وحد الشوارب اے مسلمانانو اے زما امتیانو تاسو د مشرکانو مخالفت اختیار کړئ دا غیر شکل او صورت مې اختیار وي اوفر اللها ګری غټ کوي وحد الشوارب او بریک واړه کوي او کما د حضرت علی رضی اللہ عنہ او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دی دا دواړه وی پیغمبر صلوات و سلام نهى ان تحلق المرأة رأسها تدینا پیغمبر صلوات و سلام ممانعت کړی دی چې خدا سر وکړي دا ګناه ده خدای لپاره په حج دوران کې ګناه ده نو عام حالات کې ګناه کبیره ده سر ورکوټه کول یا خراول دواړه وی ځکه چې اسمان کې بعضی فرشتي دي د هغه تسبیحات کوي د الله رب العزت او هغه دا ذکر کوي سبحان من زین الرجال باللها والنساء بالزوائد هغه ذات نه پاکی دا چې سړی په ګیرو خېسته کړی دي او خزم چې کوم دي دای په تمسو باندې هندوستان کې یو شاعر دا غلو مرزا خطیبو دا ډیر لوی شاعر او د پیغمبر صلوات و سلام د محبت ډیر شیرونه بدوي او ډیر لوی سړیو شیرونه عام معاشره کې مشهور هند ایران کې یو خاص د شاعري واوري الله نو د هغه اسناد د سره د ملاقات او طلب پیدا شو اگر آله د ایران نه هندوستان ته تپوس مرزا قتیل سره ملاو چې کله مرزا قتیل سره ملاو شو نو داغه په ذهن کې خداو دا به یو ډیر متبع شریعت د کی سنت طریقې د کی بدای دای ځکه د پیغمبر صلوات و سلام د مدح او داغه سیرت شیرونه ډیر عام دوین شاعر چې اگر آله نو د ګیره وړه کوله ګیره پټ کوله نو توي چې پارسي کې وته وي چې تا ګیره وړه کې او د پیغمبر صلوات و سلام د دون شاعري او دون محبت دعوه کې هغه وته وي چې گاڑی می تراشه کسی راځي نه می تراشه ګیره خرومه رچاله نه زارو مکه تاسو خبره ده هغه وتوي بس ګیره وړه کومه د چاته نقصان نه رسومه څه کومه نو هغه ایران لراغله کشف ته یو عجیب خبر وکړه چې دل محمد رامي تراشي الله څه خبره ته د پیغمبر صلوات و سلام زړه مبارک باندې چالي راځي ته خود بل چا څه کی او د ذهن کاشو زسر کی مبتلا ہے کوئی جزاک اللہ کے چشم باز کر دی اللہ تعالی جزای خیر دې چې تا زماده پټ سترګې کولاو کړې زما ذهن خو مخ کې کار نکاو زما ذهن کې خداو چې بس ظاهري بشیرونه ورا بس دغه محبت د پیغمبر صلوات و سلام کافی دی ور زما ذهن کار وکړو او زه خو تا د پیغمبر صلوات و سلام چې زما کم یار دی دا سره میلاو کړم په دې خبره باندې هغه نه بهرحال رسولو دا ډېر لوی ګناه ده او زمونږ استاد په معاشره کې ډېر عام ده دومره عام ده چې بعض دین کې سړی خپه شي ټول ګناهګاري ما مخکې عرض وکړو چې د چا توهین مقصود نه لري په بیان یا کیریشي او کله دغه ګناه کې مبتلا وي خو هغه نور دون دیندار یا غډیر لوی مقام د الله په نس باندې
خدا ده چې یو چیز معاشره کې عامي نو پکار دادا چې داغه علما وضاحت وکړي ځکه بعض خلکو ته داغه پته نه کنا هغه کې نیوي چې دام یو عام یو خبره ده ودې قطاعت له قوت نه بلکې زموږ معاشره کې عزت مندو سبازي یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخیره زمانہ بلا راشي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سحر به مسلمانی ماقام بکافری ماقام به مسلمانی سحر بکافری تاسو زمانہ براشي پیغمبر صحیح حدیث ته علامات قیامت او امارات ساعت کی راهي موجود علماء وایي چې دا په څه طریقې سره کیږي چې استهزاء بالشرائع بکی په دین د اهم چیزونو په څیر خلک ټوکې کوي نو بس دا ټوکو د وجه نه واغونه هغه به انتظار کوي لکه مثلا زموږ معاشره کې ګیرا یو سړی پوری خي کنه نو هغه پورې خلک ټوکې شیخه مړه دا غټ داسې مشهور ده یو امیر سیبو هغه پسې کل روانو نه یو کس چې و پسې کل باندې نو هغه ته ویل چې مړه دې دومره غټي ګيري ته دی ګورو ته ګورې نه نو هغه امیر سیبو ته وی چې لکه دا خو مطلب دا و چې دا خو ګیره ده دا څه کلچ کو نه دی کنه چې دې ګيري څه ګناه کړی ده چې ته ماته پاره خبره کې دا وی چې تا ګیري ته وګوره لکه یو سړی مثلا نور ګناهونه کوي ګناه دا هغه دا خبره ده سړی پر خدا یو سنت باندې عمل څه کنه دا خو هغه په دې ګناه کې هم مبتلا نه دی خو هغه مثلا بل ګناه کوي هغه خپل نقصان دی هغه د هغه هدا پورې هغه ملامت دی دا هغه د وجنه ته دته ثانه ورکول چې داسي ملته به ګیره دي طریقې صداسي نو هغه خود دی یو ګیره په خصوص د وجنه هغه پیغمبر خو جوړ نشو فرشتہ شو نه غلبه غلطي کیږي او عزت مند موږ استاد معاشره کې برحال عزت مند دریم داري چې دا د غیر سره مشابهت دي یو سړی هغه ګیره وړکې یا خړې دا د غیر سره مشابهت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ما ذکر کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو شاکر رقم قوم مشابهت اختیار کړه دا مثلا یو سره د پولیسو شکل او صبح اختیاري او هغه برتشه نه خلک وایي چې دا پولیس یو سره د ډاکوانو شکل لغږي او هغه خپل ډاکو نمي ټول خلک وایي چې دا ډاکو نو عزت نو چې څنګه رچا شکل اختیاري هغه دا سره معاملې کوي د موسی علیہ السلام زمانہ کې علما ذکر کوي چې کوم جادوګر موسی علیہ السلام مقابله لرانه مشهور واقع ده او هغه د موسی علیہ السلام سره مقابله په جادو کې کولا وی هغه ته الله ذکر ایمان نصیب کو چې هغه شکل د موسی علیہ السلام اختیار کړی صرف فقط هغه شکل د وجنا الله رب العزت هغه ته ایمان نصیب کو دا چې کلک مسلمانان چې فرعون ته هغه یو منټ وي چې فقط ایمان تقاصد کې کوم ایمان نه وایي دغه رنګي عزت په دا دونه غټه ګناه ده چې دا د خود سره مشابهت او پیغمبر اسلام والسلام لعنت لګړې لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال كما قال فاغفروا لعنتي چې خود چال چلن اختیاري او شکل اختیاري او فاغفروا لعنتي چې هغه سړو شکل اختیاري ډیر وجنا معاشره کې او شریعت د خدای او سړي جدا جدا احکام ذکر کړي چې سړی وجودای کړي وجودای دې بخپل کړي لباس دې لپاره بخپل کړي لباس دا غټ ګناه نه یو بل سره مشابهت نو دا الوی هغه مشابهت راځي بل لاره چې د ټول انبیاء علیه السلام دا مخالفت دی یو نه صرف پیغمبر علیه السلام دانه تیګروا 1,24,000 دے تو کم سمرا آدم علیہ السلام نوالا تر نبی آخر الزمان پوری صلی اللہ علیہ وسلم سمرا انبیاء علیہ السلام چراغلی دا
بیګری نو راغلی د ټول ګیرو دی بیګری نو دا صرف د پیغمبر اسلام والسلام د سنت مخالفت سره دا د ټول انبیاء علیه السلام د هغه د سنت مخالفت دا رنګي عزت مندو دا د قوم لوط سره هم مشابهت دي قوم لوط یو قوم داسې تر شوی پاغو کې ډېر خباستونو الله معاف زمونږ استاد معاشره کې هغه ټول هغه خباستونو شته الله هغه سره داسې کار وکړو چې درې عذابونه الله ورکړه ولې درناک عذابونه ورکړه یو په جبرئیل علیه السلام څنګه واله په څنګه هلاک به پر کانو باران وکړو او دریم جبرئیل علیه السلام هغه ټول خاورا بحر میت وته ویل کی وسم استاغه نشان هغه چتک لو اسمان ته وخی جوړ ولته را راغله وس هغه ځکه پاغو وګي یعنی میان او دابل کې بل کې دونه سخت سزا الله ورکړه هغه کې بعد کارونو نو یو کار په دام الله واسط د وجه نه با هغه داو چې ګیر به د قولې کوم شخص چې ګیر رال هغه به نو دا هغه سره مشابهت دي دا هغه په فهرست ګناهونو کې یو ګناه ده بل دا عزت مندو چې څومره صحابه کرام تابعین تبع تابعین ائمه کرام قطب ابدال ولیان څونه بزرگان د امت کې شوي شرط یوم دا چې لري چې شوي چې دا وګړي نه وي دا وګړي د ټول بلکې علماو دا شرط ذکر کړي چې هغه پوری یو مسلمان د الله خاص بنده ولی نشي جوړې دي تر څو پورې چې هغه د سنت مانیا کو ډیر مونږونه ډیر حجونه ډیر ارث کوي الله به په هغه شان اجر ورکړي ولی جوړې د لپاره شرط داري چې مشابهت بالرسول صلی الله خصوصا دغه پر وصل باندې کوي بلې ځکه ګناه دوه قسمه یو پټه ګناه ده یو کلن کله ګناه ده دا کوم حدیث کې موږ ولستو دي کې پیغمبر صلوات و سلام وایي چې الله هر ګناهګار ته معافي کوي الا المجاهرین مگر هغه خلق ته معافي نه کوي چې کلن کله یعنی ظاهرا خلق له چیلنج الله له ورکی د الله رسول او دا ظاهري ګناه کوي مثلا یو سړی زمور او پلار بے دلی وتی حقوق کی وتی نو اغم ګناه ده پلار به خپشي خودم را به خپنشي ځکه کور کې خپل مسله ده او یو سړی بازار کې پلار سره دی بدلی او پر یو ټول گاون کې وته وي نو پلار باندې خلک دې برګن په پلار خو باندې څه پکې ځکه چې تاسو ما وي کلن کله مخالفت وکړو نو ذکر ان عزت مندو یو ګناه داسې چې سړی پټو کی او چې کم از کم هغه حیا او دغه وی کوي دا یو داسې ګناه چې دې ته بغاوت ویل کېږي دا یعنی کلن کله معاشره کې ښکارا یو ګناه ده بل عزت مندو ګناهونه ډېر خو هغه وختي ګناهونه یو سړی الله مکه ګناه کې مبتلا دی زنا شراب ورته هغه وخت پورې ګناهګار دی وخت هغه نه بعد توبه واسي ختم الله تعالی دا یو داسې ګناه ده چې دا دایمي ګناه ده دا 24 غنټې سړی ګناهګار خدا سړی بیت الله شریف ته ثواب کوي نو دا ثواب اجر په تو ملاوي کې ثواب خدا هغه وخت ګناهګار دی ته چې دنه چې خدا او دی کو رواني کو ناجي کو ډوډۍ خوري کو ارث کوي دا وختي نه دا دایمي ګناه دی عزت مندو او دایمي ګناه او ډیر سخت سزا ده ځکه چې هر وخت بل لاره عزت مندو چې هر افتا کی لازمن استاد واقعا چې راپتی کی اورت پیر یا زیارت اورت باندې عرض اعمال کی پیغمبر صلوات و سلام ته امت اجمالی اعمال پیش عرض اعمال اجمالی تفصیلی ده یو مجموعی اعتبار سره الله رب العزت د امتونو هغه راغلی عزت مندو پیغمبر صلوات و سلام یو سره د دې سنت مخالفت کوي اسی هغه به څومره خبره کوي هغه ډیر زیات خپکی وګوره بل دا عزت مندو چې دا د فطرت خلاف دی انسان
او دین الله یو فطرت پیدا کړي مخکې زمانو کې صرف مسلمان نه بلکې کافرانو به ګیري پرې پوښتنه د فرعون ګیرو کټ کافر ټول کافران چې روایتونو کې بعض ذکر دا وګیری وي تر روستا په مغرب په دغه کې بیا یو دغه پیدا چې فطرت نه هټ کر هغه ژوندۍ خلک اختیار کړه دا اولنې ګناه ده خلک برحال دا ډېر لوی ګناه ده الله رب عزت دې موږ او تاسو ته دې ګناه نه محفوظ کړي الله دې موږ او تاسو له توبې توفیق راکړي وضاحت ځکه مقصود عزت مندو چې زمونږ او تاسو معاشره کې دا ګناه تدخل ګناه نه وي منګ منګ تاسو د معاشري بلکې تیزي دې تدخل ګناه نه وي او چې ګناه وي نو یو ګناه دې غني لکه بيخي لکه معمولی غونډه او استهزاء بهذه سنت دې څوک ارسونه غلط کارو چې ګیره تل خو اولې حمله کوي حالات کې دا چې اسلام نه کړی وي جمعات پوری عالم پوری اذان پوری من پوری حج پوری زکات پوری روزي پوری دا شخص دې په ټوکی کول دا ټول فتاوی کړي دا ملحد مرتدی سره دا رنګي په سره وي مړه ګيري مانی ولي علماء او الفاظ نقل کوي یو سره وي دا شوی مړه تا ګيري نیولې د صالح تاسو باغ جوړ کړی دی نه او هغه د تجدید د ایمان کافر او یو سره دا وایي چې ګیرو والا قمقل دي فورا فتاو ټول لیکلي پرې سره کافر دي ځکه ګناه بلا خبره ده چې سره ګناه کې مبتلا وي ګناه وتوي او ګناه پورې استهزاء او به داسې ګناه چې اغاز داسي یعنی شاعر اسلام پوری هغه ټوکی کول هغه ایمان نه زګیره ځکه نه پریدم چې زه په دهشتګر ښکارم ګیره د دهشتګر د خلکو تجدید د ایمان دا کلمه په ثباتا ته وایي چې دام دهشتګر د کلمه مو مون مکه ودا دهشتګر صحیح دا خو تاسو ټول انبیاء دهشتګر دی په ټول سلسله یو پیړه تاسو ما ذکر کړه هغه ټول هغه ولې دهشتګر دي نعوذ بالله من ذلك دا الفاظ موږ او تاسو معاشره کې نه وو عزت مندو چې موږ او تاسو الله هو ولدار کی توبو وسی الله اوس پورې موږ څه پته نه و یم ګناه غنلا او موږ ته دونه پته نه و چې دا دومره غټه ګناه ده ټول غټو ګناهونو جوړلاله او بل چې احتیاط کو په خبرو کې قطعا شرط چاته د ګيري متعلق دغه نه چې ستا ګيره داخله او ستا ګيره ده نه مثلا ذات متعلق ورته ورته ده تقا مقالي صداتي ګيري غریب ده او ګيري یو مقدس سنت ده منغو تاسو دا وایي بلکې عزتمندو دي کې د ایمان خطر ده هغه یصبح الرجل مؤمنا ويسلك دا خبره ده چې منګه کم دغه انسان دی هغه ضعیف دی کمزور دی بعضی ټیم کې هغه نه پیږي زمونږ استاد معاشره امم د فحاشۍ اوریانۍ او د الله او د الله د رسولنا د مخالفت هغه نوې نوې سلسلې سٹارټ دیو هغه داسې دي چې دا غینا ځان بچول ډېر ګران دي و عزتمندو قطعا زمونږ استاد په ذهن کې په زړونو کې دی مبارک سنت توهین چرترانه او ټول عزم کو ان شاء الله اول خوا چې موږ دا کوم ګناه کې مبتلا یو الله دې توفیق موږ لراي چې موږ ټول ژوندۍ د پیغمبر صلوات و سلام د سنت مړه دې کې وسه خبرې یا چې تاسو د الله رسول وي چې ته په دې شکل کې استخاري نو څه هغه شکل به اختیار کونه مثلا بل څه بتاته وي چې څه کې دا چې زمونږ استاد سو یو ذهن دی یو ګناه طرف ته یو دغه دی لکه دا چې شکل اختیار کته پکې نه څه دي ته خدي شکل دی اختیار خدي سره مشابهت دی مولانا مسلمین سے او یو ما یو جنازه پڑھاوله اسلام آباد دی وی علی دی خو له
ویو الکرانه دا ټول جامعه اوسې وسکې تورې او بس ارسي بي برابر کړی څه اریان شو مشارکه جنازې لا زنانه راځي وی بیرسته ملګرو نو یې چې کدا څه چلو ودی څنګه عام دقیقه زنانو د پاره صحیح نه ده چې جمع د پاره جنازو د پاره jihad د پاره و ته پور کې جوړ ملي دا څنګه راغلی ما دې موږ چې تاسو مغالطه وشو دا زنانه نه و دا الګ په بدل شکل صورت اختیار دا یې ځپندو به دغه مشابهت د وجنه الله رب العزت موږ او تاسو ټول زندگی د پیغمبر اسلام والسلام د شریعت موافقه پیغمبر اسلام والسلام د راړو رغولي